د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د 1,140,216 امریکایي ډالرو په لګښت قلعه جنګي د نسوان ښوونځي د ودانۍ جوړولو چارې د بلخ پوهنې رئیس د دهدادي ولسوال او د OASE موسسې رئیس پښتون کې پیل شوې. د بلخ د پوهنې رئیس وویل په تیرو 20 کلونو کې د نورو مرستو ترڅنګ لرو پرتو ولسوالیو کې د زده کړو په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی او زیاتره اوسیدونکي د مکاتبو او مدارسو له ودانیو څخه بې برخې وو. خو د اسلامي امارت په راتګ سره د مسؤلینو ځانګړې لارښوونې پر بنسټ د مؤسساتو له لوري لرو پرتو سیمو ته پاملرنه زیاته شوه چې د پوهنې ریاست په هلو ځلو د مؤسساتو سره په همکارۍ ډیری پروژې د بلخ په ټولو ولسوالیو کې پلي کړي او پر یو شمېر نورو یې هم کار روان دی. هغه د خپلو خبرو په وروستیو کې د OASE موسسې له همکارۍ څخه مننه وکړه او د ټولو مسؤلینو او ملي تجارانو څخه غوښتنه وکړه ترڅو د پوهنې په برخه کې د پوهنې ریاست سره په همغږۍ د ځورېدلي ولس لپاره د مدارسو او مکاتبو په جوړېدو کې همکاري وکړي. د بلخ دهدادي ولسوال ویل چې یادې ولسوالۍ د زده کوونکو هغه ستونزې حل کړه چې په سختو حالاتو کې د خیمو لاندې زده کړې کولې. نوموړي زیاته کړه د پوهنې ریاست د دهدادي ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه وکړي ځکه د یادې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي دیني او عصري زده کړو سره ډیره علاقه لري. د غونډې په پای کې د مسؤلینو له لوري د یاد تعمیر د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه او د چارو د ژر پای ته رسېدو په موخه دعا وکړه.